چې د پښتو پښتونولۍ په نوم لښکر جوړیږي، شاکر به هلته کې د هر چا نه چابک ولاړ وي. که ډېر تکړه ډېر زړور او ډېر خولور شي سړی، که ډېر تکړه ډېر زړور او ډېر خولور شي سړی، خو ډېر بېوسه شي چې دغه ور لور شي سړی، او ډېر تنګ نظره ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي، ډېر تنګ نظره ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي، خو چې مین شي په مثال د سمندر شي سړی، او که د رڼا او رنګ د پیر نه لاس نیوه وکړي، خو که د رڼا او رنګ د پیر نه لاس نیوه وکړي، خو شاکره څه ووایم که ستا شان سخنور شي سړی. نو شاکر صاحب ته بلنه هم ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه و جماله. ټولو خپلو شاعرانو ملګرو ته، ډسټرکټ ایڈمنسټریشن مشرانو ته، د دې پروګرام صدر صاحب، زمونږ ملګری، زمونږ استاد، زمونږ رور، د پښتنو رون مخ چې چېرته هم تللی دی په ټوله دنیا کې د پښتنو نمایندګي په داسې انداز کې کړې ده چې پښتون یې دروند کړی دی، د پښتون د وسایلو خبره کړې ده، د پښتون د خوشحالۍ خبره کړې ده، او د پښتنې خاورې سره د خپلې مینې اظهار ډېر په نره باندې کړی دی. پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب، محب الله خان او نور چې ملګري ناست دي، او زما بچو السلام علیکم. بس زه د غزل به 15 شعره ویم او مخکې ته یو 2-3 شعره ویم چې په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، نه وده کېږي او نه څوک وده کېدو ته پرېږدي. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، نه وده کېږي او نه څوک وده کېدو ته پرېږدي. او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم، څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم، نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. او یقین وکړه جانانه چې په تا باندې خوږېږي، یقین وکړه جانانه چې په تا باندې خوږېږي، بې تا به زما سترګې بل په چا باندې خوږېږي. او د سترګو نه را دې خوا چې رښتیا خبره وکړم، دا زړه مې په پښتو او پښتونخوا باندې خوږېږي. دا عباسین صاحب چې په ذهنونو کې د چا بوتان د شک ولاړ وي، چې په ذهنونو کې د چا بوتان د شک ولاړ وي، نو هغه خلک به د ورکو په در ورک ولاړ وي. چې په ذهنونو کې د چا بوتان د شک ولاړ وي، نو هغه خلک به د ورکو په در ورک ولاړ وي. او چې ځان په دې دنیا د باد د بڼې سپک نه ګڼي، چې ځان په دې دنیا د باد د بڼې سپک نه ګڼي، نو په قیامت کې به د باد د بڼې سپک ولاړ وي. چې ځان په دې دنیا د باد د بڼې سپک نه ګڼي، نو په قیامت کې به د باد د بڼې سپک ولاړ وي. او د خدای د کور په دروازه د حفاظت د پاره، د خدای د کور په دروازه د حفاظت د پاره د یو سړي سره په لاس کې وي ټوپک ولاړ وي. د خدای د کور په دروازه د حفاظت د پاره د یو سړي سره په لاس کې وي ټوپک ولاړ وي. او په یو تصویر کې یو هوښیار سړی د لوږې نه مري، په یو تصویر کې یو هوښیار سړی د لوږې نه مري، ورته په خوا کې د بادامو بوټی ډک ولاړ وي. په یو تصویر کې یو هوښیار سړی د لوږې نه مري، ورته په خوا کې د بادامو بوټی ډک ولاړ وي. او چې د پښتو پښتونولۍ په نوم لښکر جوړیږي، چې د پښتو پښتونولۍ په نوم لښکر جوړیږي، شاکر به هلته کې د هر چا نه چابک ولاړ وي. چې د پښتو پښتونولۍ په نوم لښکر جوړیږي، شاکر به هلته کې د هر چا نه چابک ولاړ وي. زه اوس زمونږ د دې کالج زمونږ سینیر سټوډنټ پراکټر دی مدثر احمد مدثر، هغه ته خواست کوم چې راشي او خپل کلام زمونږ سره شریک کړي. مدثر